خپل محفل دی دی بزرگان راغلی خپل محفل دی نن افتتاح د مدرسې طالبان راغلی دی بزرگان راغلی خپل محفل دی دی بزرگان راغلی خپل محفل دی نن افتتاح د مدرسې د عالمان راغلی هم د کلام پاک کلی قاریان راغلی دلته کې نن د دیر بابا غوندې ښکل انسان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی نن افتتاح د مدرسې د عالمان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی معفور الله بابا جنن تشریف فرما درنو بل قدردان محمد امین دوسے بالا درنو وی عمر علی قاری سیب غندی قاریان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی و دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی نن افتتاح د مدرسې د عالمان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی مفتی صاحب حسین احمد ډیر قدردان وینما بل مولانا صاحب راقشا د ګل بشان وینما احمد عمر مدنی په مونږه ګران راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی بل مولانا قاری صاحب ښکل عمران دی پکې فرمائش کړي هم قاری عبدالرحمن دی پکې بل د مفتی منیب الرحمن پشان مفتیان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی هم مولانا صبیح الله سے محتمم دی دلتا الله دی عمر ورله ورکړي محترم دی دلتا ټول ملمانه په برکت د دغه ځوان راغلی دی عالمان راغلی ښکل محفل دی دی عالمان راغلی ښکل محفل دی محمد ماجد محمد عدنان صاحب خوشاله وینما فضل کرم پدوی د پاک رب ذوالجلال وینما دغه محفل د خوشالو دی عالمان راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی وی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی رحمت وریږي د الله نن په کندر کلي کې وای سر چې ټول خوشاله ښځه او نر کلي کې محمد یوسف او شاه خالد خدمتګار راغلی دی بزرگان راغلی ښکل محفل دی دی بزرگان راغلی